بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، دا نننی محفل کوم چې په 29 اکتوبر 2021 کې ماسوتن مانځنه بعد منعقد شوی و، دا د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې او زموږ د مور بیبي د وفات درېمې کلیزې په سلسله کې و. په دې کې موږ سره د خپل کلي مشهور نعتخوانانو محمد انیس مدني او محمد مصطفی مدني شرکت وکړو، او دا ګلونه چې کوم دي مولانا فضل منان فاضل صاحب او بچي دي او دغه بچي دي مولانا فضل منان فاضل صاحب هم تشریف وروړو. زه بغیر صدا تقریر نه هغوی ته میک ورکوم، تاسو سره خپل خیالات اظهار وکړي او اختتامي دعا هم وکړي. مولانا فضل منان فاضل مدني. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف بڑے محبت سلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم ناظرین مشاهدین، سجدہ صلاة دینا مخی زمین مشرور عبدالحنان عرب سے اخبر زرین و الفاظ کی تخبر والد محترم کلی دیبارہ کی وضاحتوں کو حقیقی امر دے. کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هیڅ څوک د دنیا په مخ پاتې کېدل کې نشته دی، باقي به صرف یو د الله رب العزت وي. که په شرافت او بزرګۍ دنیا کې پاتې کېدل وو، د حضرت آدم علیه السلام نه واخله تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې 1,40,000 کم و بیش پیغمبران په دنیا کې پاتې وي. که په بزرګۍ شرافت باندې پاتې کېدل وي، زموږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم تقریبا 1,00,000 پورې صحابه کرام به دنیا کې حیات موندلې وو، خو هغوی هم دې دار فاني نه دار بقا له تشریف یوړو. هم دغه رنګ د ولایت او د علمیت په مقام باندې ښایسته ښایسته او ښکلو ښکلو نیکانو خلکو د دنیا نه تشریف یوړو. که په غرور تکبر او بادشاهۍ باندې څوک پاتې کېدی شوي، نو د نمرود غوندې غټ کافر چې خلکو ته به وي انا ربکم الاعلی، هغه وپاتې شوی و. د فرعون غوندې سور کافر وپاتې شو، خلکو ته به وي انا ربکم الاعلی ذو الویرة یم. او قیانوس غوندې بادشاه وپاتې شو چې خلکو ته به وي زه رب یم. همدغه رنګ که په مال او دولت دنیا کې اوسېدل وي، نو د حامان او د قارون غوندې خلک به دنیا کې پاتې شوي وي، خو هېڅوک په دنیا کې پاتې کېدونکي نشته دی. که په بدماشۍ او فخر او غرور باندې څوک پاتې کېدی شوي، نو د ابوجهل ابولهب غوندې غټ غټ خلک په دنیا کې پاتې وي، هغوی هم د دنیا نه لاړل،
د چنګیز خان غونډې غټ غټ خلک د دنیا نه لاړل، هیڅ چا ځان سره سیو نه لرل. د قرآن کریم په 15 او 14 سپاره کې ذکر دی حضرت سلطان ذوالقرنین رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ الله رب العزت ولا ډېر لوی بادشاہي ورکړې وه. د قرآن کریم د 15 سپاره اخیری رکوع او 14 سپاره اول رکوع په دې بیان باندې گواه ده چې دومره لوی بادشاہي الله رب العزت ورکړې وه چې د خپل بادشاہ سرحدات اغلا په خپل حیات کې معلوم نشو، او هغه چې د دنیا نه رخصتېږي نو خپل اهل ویال او بچو ته وایي اے بچو چې کله زه وفات شم تاسو مال غسل راکړي، تاسو مال کفن راکړي، او زما د جنازې کټ کله تاسو زما د کور نه وباسئ نو زما د منګولې زما د کفن نه بهر کې چې زما د خالی لاسونه خلق وویني. اقربا اجزان از کی حضرت دا خډېره بې ادبي ده، ویره بچو د پس د مرګم خلقو ته دا یو نصیحت پرېږدم. وہ باغ اجڑ گیا جس کے ہزاروں مالی تھے، وہ باغ اجڑ گیا جس کے ہزاروں مالی تھے، گیا جب سکندر دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. د خلقو ته پس د مرګم دا خبره پرېږدم چې سلطان ذوالقرنین ته الله دومره لویه بادشاهي ورکړې وه چې په خپل دور حکومت کې ورته د خپل حکومت سرحدات هم معلوم نه شو په کوم طرف به چې تلو خلکو به د ذوالقرنین بادشاه حکومت کوي، هغه هم چې د دنیا نه لاړه خالي لاس راغی. نو ای د الله بندګانو دونه مال او دولت ما ځان سره وړل، تاسو به ځان سره سیوسئ. د کافر یو ډېر لوی بادشاه هرقل یادېږي، د ملک روم بادشاه و، د هغې یو زوی وفات شو. په سحر خپلې وینځې او غلامان یې د هغه قبر ته سلامۍ ته ولېږلې، هلته یې سلامونه وکړل او سیر ته ودرېدې. دې نه بعد خپل وزیران یې ولېږل او په قبر یې ورته پیسې ګلونه هارونه ورغورځول. په 3 نمبر کې بادشاه خپل فوج ولېږلو او قبر ته یې سلامۍ وکړې او تسلیه وکړه. په 4 نمبر په خپله سره د وزیرانو لاړو او د خپل زوی قبر ته ودرېدو، اواز کې وده ای زما بچیا که چېرې د دنیا یو طاقت مان اغوستی وی نیولی وي ما به د خپلې وینځې ټولې ورکړې وي خو ته مې ته ازاد کړی وي، ما به د خپل غلامان ورکړي وو خو ته مې ته ازاد کړی وي، ما به د خپل فوج برباد کړی وو خو ته مې ته ازاد کړی وي. ای بچیا ما به د خپل ټوله بادشاهي ورکړې وه خو ته مې ته ازاد کړی وي. افسوس یو داسې لوی رب نیولي چې د هغه نه د خلاصي یوه لار ما سره نشته دی. ایضانو عرض دا دی چې د الله رب العزت اټل فیصله ده کل نفس ذائقة الموت، هر چی روح به د دنیا نه سفر کوي. حضرت ابی ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر خاص ملګرو کې دی. فرمایي ورځ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په لار روانو د لاس یې ونیولو او راته ارشاد فرمایا یا ابي ذر خذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد. اے ابي ذر ډېر خوراک ډېر توخه ځان سره والا ډېر مال اسباب ځان سره والا په یو لوی سفر باندې ځو نه د معلومه چې سفر به کوم ځای ختمېږي. 2 نمبر راته ارشاد فرمایل یا ابي ذر جد السفینه ان البحر عمیق، یو نوې کشتۍ ځان سره جوړه کا په یو ډوب سمندر باندې تلل دي، اسې نه کشتۍ یو ماته شي او په سمندر کې ډوب شو. 3 نمبر ارشاد راته وفرمایل یا ابي ذر وخفف الحمل فإن العقبة قعود، بوج ځان سره ډېر کم واخله، کم پیډې ځان سره واخله، په یو ډېر لوی بلندۍ باندې لوی غر ته ختل دي، اسې نه دا بوج ځان سره یوړل. او 4 نمبر خبرې راته وکړه واخلص العمل فإن الناقد بصير
ए अबू ज़र कम अमल चे के दा अल्लाह पर रजा बांधे कवा गोरे बरना अल्लाह ढेर कतुन की तुन के जात ईमान तो हुजूर तो बेन शुम जिद सफीना नवी किश्ते जोड़ा का सदा बार किश्ते जोड़ा कम दरियाब के रवानो ए बच्चियों चे कम जिंदगी दे तेरा का बस तो बस ताफाश का हर किस्म गुनाहों पर इंसान नशवी उस दा जुनियो नवेलार इख्तियार कदा अल्लाह दरजा गरीदा गुनाहों ढेर डूब समंदर दे खलक के लोगी असने पतगा गुनाहों समंदर के लोग माजिद तो फरमाल अबिदर खुद ज़ाद कामिलन जान सर ढेर खुराक सा तो खयोसा वापस निश्ता दे नो याद साता वे दोबारा दे रात में निश्ता पर दुनिया नन देवार दे कदर रोफले कर इख्तियार आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं ए अबिज़र मातालवी द मर्द की आला रात लो वाला जान सर नेक अमल वाला तो के मुराद नेक अमल जान सर ढेर वाला गरीबिया अंतरा ला सुख शेर उठे दरा कई अंतरा बसुख सुना लेगी बच्ची सम जान सरोड़ी अमल दलार माल दे अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाक की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है कोई का जन्नत लड़ाई ब्याह के दोज़ख ला बल सनदी खुफ मिन्स के बल अमल दे नो अमल दलार अमल दे कोई जान सरने आमाल उसा औ करे शिमा तालो फरमाइल व खफ़िफ अलहिमला फ इन लक़ब तफूद मा तालो फरमाइल ए अबिज़र गुनाहों बोझ कम का वरे असना अंत दखल गुनाहों जवाब वर नकलिशु दने के पंजा सरवाला द गुनाहों बोझ जान सरे वाला से वरे और सरवरम नंबर खबर में दलोगा कि हर कार के द अल्लाह दरा ज़्यादा फर्क हुआ कि अल्लाह पर रज़ाशी नो स्ताब अल तक बका राजी अयजान उम्दक का हालात की कि मन दखल मोरकी पदे या गिरन की पदे कलिज़ की दा महफिल मुनक़द दे दा अल्लाह रब द अटल फैसले मुताबिक ज़मीन वालदे मुहतरम दे दुनिया में सफर करो ज़ मुख्तसर होते दावेम छोड़ेर बुजुर्ग हस्ती हुआ द कुरान करीम अक्सर हिस्सा याद हुआ दुम्र व याद हुआ कि तरसम पदावे सरवाई दुम्र सूरतुना और दुम्र दुआगानी दुम्र वज़य मंगल याद नो सुमर शेगल याद और इखलास दागी और इंतहा निश्तरी सून मुखलिस आगाद अफल औलाद सरा फल काम कबीले सरा सून मुखलिस हवा और दागी समरा इंशाअल्लाह दागी कोर की मुगल बस्त वफात मिलावे की सुम्र दागी खलूस सुम्र दागी बरकत मुसरफ दुनिया का बल्कि जब अदावे कि पतलो की शिकर दुनिया ने सफर कोलो नियो सूरज मख की माता वेलू बचियो गरदमा कब्र तराजा जमा कबर दराजा जमा कबर दबराशी खाली लास बरजे इंशाअल्लाह ना बेजोरे बस दास ये बदर गस्ती कि मख की पेशू पे करो और दागी दवफात या जमा द वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल कदूर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह दासी रहलत और वफात कि द वालिद से वफात जमा तकरीबन द जुमे बरस 28 दिसंबर 2012 को शु द जुमे अजानों ने केदल और माते दगवी बचे जमुस्को चूंकि जमात लेने शो माजदा पर ने तलले सोरा का तकड़े छिपा हकीकी हमलास्ता द ला इलाहा इल्लल्लाह वाशो और वो परवाज को और तगरन जमू द वालिदे मोहतरमी कि अल्लाह दने को अमाल उसमरात और दमा खाम बमांजे की नाश्ता द कोरा हलो यार खल्क दम तलकीन और दावत तकदीम वर्को जदा समूस हो गए हर इंसान पखबल कुर्बानजो दमा खाम और फर्ज की नाश्ता रकात याद बकड़े दमांज पर हालत की दुनिया ने तशरीफ को रहे अल्लाह रब्बुल दागी कब्र मुनव्वर की दागी तद अल्लाह अजर अजीम नसीब की और दागी बरकत अल्लाह पसमंदगान बांधे की दी इलाहुल आलमीन दे तदे में फल टोल बरकत जमीन वालिदैन तवरसी अल्लाह दौला कब्र मुनव्वर की व मा अलैना इल्लल बलाग।